دوه رکعاته واجب مونځ کم د غټ اختر سره د واړه تکبیرونو یا سره د شپږو تکبیرونو په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې رضا خاص خدای تعالی لره مخمد کعبه شریفي په لوري الله اکبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. د دین وروسته به امام چې د تکبیرات وي مقتدی به هم دغه تکبیرات وي امام په تکبیرات سره لاسونه اوچتوي مقتدی به هم لاسونه اوچتوي یعنی امام وایي چې الله اکبر مقتدی به لاسونه اوچت کړي غوږونو ته به ورسوي بیا به لاسونه ځوړند کړي بیا به هغې نه وروسته چې لږه وقفه وشي بیا وایي چې الله اکبر بیا به لاسونه چې دی ځوړند وساتي بیا به درېیم ځل بیا وایي چې الله اکبر مقتدی به دغه تکبیرات وایي او بیا به دغه خپل لاسونه د نوم نه لاندې وتړي دې نه وروسته به چې دی اعوذ بالله بسم الله امام وایي الحمد شریف وایي تر ولا ضالین پورې بیا به چې دی مقتدي هم ځان سره د امین خفیه وایي هغې نه وروسته به امام چې دی سورت وایي او د سورت پسې وروسته به بیا چې دی امام تکبیر وایي چې الله اکبر سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم مقتدي هم دغه تسبیحات وایي بیا به امام وایي چې سمع الله لمن حمده مقتدي به وایي چې اللهم ربنا ولك الحمد امام وایي چې الله اکبر مقتدي به ورسره وایي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر دغه تکبیره پورې به دغه مقتدي هم تسبیحات او تکبیرات وایي بیا به چې د امام او مقتدي دواړه لاسونه لاندې د نوم نه وتړي اوس به چې د مقتدي خاموش ولاړي امام به چې د ځان سره خفیه بسم الله الرحمن الرحیم وایي هغې نه وروسته به الحمد شریف یعنې سورې فاتحه وایي تر ولا ضالین پورې مقتدي به چې دی خفیه امین وایي ځان سره هغې نه وروسته بیا امام چې دی یو سورت وایي دغه مقتدي به خاموش ولاړي کله چې امام سورت وایي د دې نه وروسته به اوس تکبیرات ویلی شي نو امام وایي چې الله اکبر غوږونو ته به لاسونه یوسي دغه ګوتې به چې غوږونو نرمو سره ټچ کړي او دغه مقتدي به هم چې لاسونه ځوړند وساتي دغه تکبیر به امام سره وایي او دې کې به لږه وقفه وکړي دې نه وروسته بیا دویم تکبیر وایي چې الله اکبر امام مقتدي دواړه به چې دغه لاسونه غوږونو پورې اوچت کړي تکبیر به وایي درېیم ځل بیا وایي چې الله اکبر لاسونه به چې غوږونو ته ورسوي اوس په دغه ځای کې ډېر خلک مسټیک کوي او غلطي کوي چې دوی دغه لاسونه وتړي واپس ګوره لاسونه په هغه وخت کې تړل شي چې کله ته د دې نه وروسته تلاوت کوي د دې نه وروسته ته قرت کوي اوس خو مونږ قرت نه کوو نو اوس په څلورم تکبیر سره چې مونږ رکوع ته ځو نو دې د وجې نه لاسونه به ځوړند وساتي بیا چې ما وایي چې الله اکبر مقتدي به وایي او رکوع ته به لاړ شي سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله یاد ساتئ کتونکو مقتدی به د امام سره په دغه مکمل منځ کې صرف اعوذ بالله بسم الله او ورسره صورت دا نه وایي په دې وخت کې به دغه مقتدي خاموش وي نور باقي چې څومره منځ دی دغه تمام منځ به چې دغه مقتدي د امام پسې وروستو ځان سره وایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین